نن 20 تاریخ دی ټول خلک چې دین نن به د چتونو سر ته خېږي او میشن نور چې کوم دی نو هغه د آغاز به شروع کیږي. ویډیو را سره مکمل وګورئ چې څومره کسان زما ویډیو ګوري ضرور به شیر کوئ او مکمل وګورئ د ټولو پاکستانو د پاره ده. ملګرو داسې ده کنه تاسو ته پته ده د پاکستان کې د عوام سره ډیر زیاته کیږي. عوام وایي کنه چې موږ د دې حکومت نه خپه یو او پی ټی آی والا وایي چې موږ د دې حکومت نه خپه یو. نو وایي موږ یو میشن شروع کوو چې دا غي میشن نوم به وي میشن نور. میشن نور به چې نن شروع کیږي د شپې 9 بجې به ټول خاندان چې ده نو دا به د چتونو سر ته خېږي او په هغه کې به یو کس اذان وایي چې کله اذان ویل شي یو داسې عجیبه دوا به کیږي چې تاسو سوچ هم نشئ کولای. ملګرو داسې دوا به کیږي کنه چې دا حکومت چې ده نو دینه من خپه یو. د عوام به الله رب العزت خپل فیصله وړاندې کوي. بیا به دا خبره الله رب العزت کوي دا کوم حکومت چې ده موجوده حکومت چې ده ته هدایت وکي چې د پی ټی آی والا سره او د نور عوام سره چې ده نو زیاته نه کوي او هدایت وته وکي. کدا چې نو هدایت په نصیب کې نوي یا رب ته تباہ او برباد کی او ته چې نو دی حکومت ته ولا دا حکومت چې نو ختم کی. یار عوام چې نن به دا فیصله کیږي او دا دوا به کوي چې زموږ سره ظلم کیږي زموږ سره زیاته کیږي او رب ته خپل فیصله وړاندې کوي. حکومت هم په اکشن کې راغله ده او چې چا هم میشن نور کاو نو هغه به منګه گرفتار او ملګرو په دې کې د گرفتاری هیڅ خبره نشته ملګرو. کته سوچ وکړئ کنه دا چې خبره ده چې الله پاک خپل فیصله وړاندې کوي. الله پاک ته متوجه کېدل دي الله پاک نه چې غوښتل دي چې الله پاک موږ معاف کې موږ سره زیاته کیږي الله هغه خلکو ته چې هدایت وکي که هدایت په نصیب کې نه وي یا رب ته ختم کې ته د دې د حکومت ختم کې. دا ځنه د پی ټی آی والا چې کوم میشن شروع کړی دی په دې میشن کې چې نن څومره کسان حصہ غوښتل غواړي نو تاسو به ضرور کمنټ کوئ آیا په دا میشن چې دی نو دا به کامیاب شي کنه ځکه چې الله رب العزت خپل فیصله وړاندې کوي. الله ته ویل دي چې موږ سره ظلم زیاته کیږي او کله چې انسان چې دی نو تنگ شي نو هغه الله رب العزت سره الله رب العزت ته رجوع وکړي چې الله رب العزت ته رجوع وکړي نو الله ولا هغه مسلې حل کوي. ملګرو نن چې نو میشن نور به شروع کیږي په ټول پاکستان کې د شپې 9 بجې چې دی نو دا میشن به شروع کیږي ان شاء الله او ټول پاکستاني په کې حصہ ضرور واخلي او که څوک په کې حصہ غوښتل غواړي تاسو کوشش وکړئ کنه چې په کمنټ کې ضرور ولیکئ چې موږ په دې میشن کې ضرور حصہ اخلو موږ به دې میشن یو مقصد چې دی نو دا به ضرور پوره کیږي. ملګرو آیا په دې باره کې تاسو وایي کمنټ به هم کوئ او دا میشن نور چې دی نو دا به تاسو کوئ او کنه کوئ ځکه چې نن د شپې 9 بجې به چتونو ته خېږي او کنه خېږي کمنټ به ضرور